یجینې که ډېره لا بلا دې راته ووي او خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووي او ما بس ایلو ته ایله خوله جوړوله غرق دې کو تبا دې کو ماما دې راته ووي او خپل سکر ور چې پسپک لکه ډیران وي لوی د لوي چې سانډو ور باندې ګران وي او حکومت ته اجلاګانو دې پوهېږم د خوراک سامان چې ګران میک اپ ارزان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوالو ویس کرنی ما د نوې ویډیو سره نن سره هدایت صاحب ولاړ دی. هدایت صاحب نو شروع نورو هدایت صاحب لمنې خوراتوي چې په خپل پروګرام کې تل مين ويم زمون پروګرام د مې څنګه لیکي ډیر مننه او ګلاب څوک چې دی میډیا والا ډیر خرابان لګي هم دې زمونږ आवाज دنیا ګډ ګډ تر سوي او د خپل ژبې خدمت کوي نو دار چا ډیر تشکر کوو او چې څوک راته کوم زه وای بس موټر سایکل نو کوزیګو پروګرام کو زګه چې دا په موږ ډیر ګران دي او ډیر قدر کو خجي اجون مسنګ روان دي الحمدلله ډیر خپل خسته خجي تاسو خو اوس مې وکړه نو ډېر خپل شعر مې مزاحیه شعر کوي څنګه نه غزل ډېر لیکي نظم ډېر لیکي او کتاب زما څه خیال دی زه خو غزل چار بیت رباعي هر څه لیکو خو اوس ډېر توجه زما مزاح طرف ته ده ځکه چې خلک ډېر خفه دي او زه وایم که چېرته زمونږ په کوشش چا په شونډو خندا راشي دا به ډېره ښه وي کتاب مو چاپ کړی دی نه لا چاپ خو نه دی اراده مشته چې نږدې وخت کې چاپ کو انشاءالله او د کوم ځای سره تعلق ساتي مونږ د پېښور نه 10 کیلومتر کې کلی دی اورمړ او کوز اورمړ وته وایي هلته یو ټیچینګ جاب کوم پرایمري سکول کې استاد یم بس دغه مشغولیه مینوالو ته بس وایي وختي داسې د غزل په انتظار د مزاحیه هم ته څه ووایي چې مینوال دي چې په دې مخونو باندې لږه خندا راشي نو څه به ورته وایي یو څو شعرونه مو ته ووایم چې جی بالکل یجینې که ډېره لا بلا دې راته ووي یجینې که ډېره لا بلا دې راته ووي او خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووي او ما بس ایلو ته ایله خوله جوړوله غرق دې کو تبا دې کو ماما دې راته ووي او د ماشومان نوم یو نظم لیکلی چې لس سیره بسته مې هسې غاړه کې زړک لله او خدای راستی که پیله کلمه مې مې زده کړله او خلکو د سکول کار کوم به ټوله ورځ کرکټ کوو یا به مې موبایل کې فیسبوک او انټرنیټ کوو نو ورانه په وهلو مې استاد اوس مشاهده کړله لس سیره بسته مې هسې غاړه کې زړک لله او څو شعرونه نور دي چې ګزار په لاس او که په لخته کوي ښځې ته ولې به څوک سخته کوي او اوړه ده سینډل ګزارې ښه په خندا څه به کوي که دا په خښته کوي او ښځې ته مه څه ناراضه به شي مور دې هغه کار ناوخته کوي او یو څو شعرونه نور دي چې ستا د لاس نښه وه نو ځکه ماته ګران ښکارېدو ستا کباړي رومال به ماته د جاپان ښکارېدو او هغه ویران غوندې کنډري چې پکې ناست به مونږ والله چې سم راته د ډین پلازې دوکان ښکارېدو او خپل سکر ور چې پسپک لکه ډیران وي لوی د لوي چې سانډو ور باندې ګران وي او حکومت ته اجلاګانو دې پوهېږم د خوراک سامان چې ګران میک اپ ارزان وي او یو څو شعرونه نور دي چې هغه نور خلک دي چې ډالر او یا دینار راوباسي او پښتون اشنا چې جیب ته ګوتې کې نسوار راوباسي زما په باب کې د غمازو لمسونونه مني مصري صحیح ګاډي کې هم سړي له کار راوباسي ډېر تشکر د درې شعرونه نور هم ووایي یو سنجیده غزل به ورته ووایم لکه چې راشي د خپو لاندې په سپلۍ کې کاڼې لکه چې راشي د خپو لاندې په سپلۍ کې کاڼې رقیب هم دغسې د یار زمونږ یارۍ کې کاڼې او د یار اشنا نه به په دې وخت کې ګیله کوي څوک د یار اشنا نه به په دې وخت کې ګیله کوي څوک چې را پرېوتی له اسمان رورولۍ کې کاڼې او د بل په خواښه ناوي کېږي نو دا ناوي نه ده د بل په خوښه واده کېږي نو دا ناوي نه ده ځئ که نه وګورئ دا پروت دی په ډولۍ کې کاڼې او افګاره مه کوه خواري بې وفا ډک خلکو سه او مات شي نرمېږي نه افګاره په خوارۍ کې کاڼې ډېر تشکر دی تاسو څه پیغام ورکوئ مینوالو ته نو بس دا پیغام دی چې بس خپل ژوند تېروئ نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ او وطن سره او خپل ژبې سره مینه وکړئ چې په دې موږ تر تله ژوندي یو ستاسو ډېره مننه تشکر موږ له دې موقع راکولو مینوالو دا و زموږ ویډیو چې تاسو کتله چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی هغې سبسکرایب کې کرنی ټي وي هر ځای ته خاداباد او بریالي اوسئ ډېر الله پامان